له یوټیوب څخه به ویډیو څنګه ډاونلوډو. تقریبا په دوه طریقو سره موږ د یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډولی شو. یوه طریقه دا چې کله موږ د یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډ کړو نو زموږ ویډیو یوازې په یوټیوب کې سیف شي، یعنې زموږ د موبایل ګالرۍ ته نه راځي. او په بلې طریقې سره داسې کولی شو چې موږ د یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډ کړو، زموږ هغه ډاونلوډ شوي ویډیو باید زموږ د موبایل ګالرۍ ته راشي. په دې ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه ښیم چې کله موږ د یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډو نو هغه به زموږ د موبایل ګالرۍ ته څنګه راځي. نو راځئ دغه طریقه تاسو ته پریکټیکل په موبایل کې وښیم. که ویډیو کې انفارمیشن او معلومات نو د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او زموږ چینل او پیج سره هم فالو کړئ. راځئ چې دغه طریقه تاسو ته پریکټیکل په موبایل کې وښیم. نو دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ځان ته ډاونلوډ کړئ، ویډمیټ. دغه اپلیکیشن چې تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ نو بیا به دا تاسو اوپن کړئ. چې څنګه هم دا اوپن کړو نو ګورئ اوس زه به تاسو ته په اسانه طریقې سره د ډاونلوډ طریقه وښیم. دا تاسو اوپن کړو، بیا به تاسو دې نه بهر شئ، دا به په ځای پرېږدئ. نو تاسو به اول اوس راشئ چې شته یوټیوب ته. دلته به تاسو په خپل موبایل کې یوټیوب کولاو کړئ. چې څنګه هم کولاو کړو ګورئ فرض کړئ دې کې چې مثال تاسو کومه ویډیو مو خوښه شول هغه ویډیو تاسو راواخلئ او تاسو بیا اوس ګورئ دغه ویډیو د فرض کړئ دا ویډیو ډاونلوډوم، صحیح ده. نو ګورئ دا ویډیو تاسو داسې پلی کړئ. چې څنګه هم دا ویډیو پلی کړله نو ګورئ دلته لاندې تاسو ته د شیر آپشن ښکاري، بیا به تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې څنګه هم په دې باندې کلیک کړو نو ګورئ دلته تاسو ته کاپي لینک په دې باندې به بیا تاسو کلیک کړئ، دې نه بیا تاسو وځئ. چې څنګه ووتی موږ چې مخکې ویډمیټ کولاو کړی و تاسو بیرته ویډمیټ ته راشئ. چې څنګه راغلی ګورئ که دلته تاسو لږ صبر کوئ نو تاسو ته به د ډاونلوډ علامه راشي په دې منځ کې. خو که تاسو ته ډاونلوډ علامه رانغله نو ګورئ بره په دې سرچ کې به تاسو د کاپي کړی لینک دې ځای کې پیسټ کړئ. ګورئ چې څنګه موږ په دې ځای باندې پیسټ کړو، دا به تاسو پرې ګو باندې کلیک کړئ. چې څنګه هم کلیک کړو نو ګورئ هغه ویډیو زمونږ دې ته را انتقال شوله. نو ګورئ دغه ویډیو موږ سره اول دلته پلی کېږي. بهرحال ویډیو پلی شي ګورئ دلته دا څنګ کې تاسو ته ډاونلوډ آپشن ښکاري، بیا به تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې څنګه په دې باندې کلیک کړو نو ګورئ دلته اول سر کې میوزیک دی، دویم لاندې ځای کې ویډیو. که تاسو میوزیک ډاونلوډول غواړئ نو 128 M4A آډیو باندې ډاونلوډېږي، 128 کې صحیح ده. MP3 که تاسو ډاونلوډول غواړئ په دې باندې کلیک کړئ. 256 کې مطلب جیګ او ټیټ کوالټي ده د آډیو. او که ویډیو ډاونلوډول غواړئ نو ګورئ چې موږ په کم کوالټي کې چا ویډیو خېجولي هغه ټولې کوالټۍ موږ دلته ښیي. نو ګورئ دا ویډیو د کس تقریبا په 1080 یعنې های کوالټي ده دی 1080 ده. که 1080 کې ډاونلوډوئ ګورئ 11.5 MB. که غواړئ په 220 کې ډاونلوډ کړئ نو ګورئ 3.28 MB. او که غواړئ په 360 کې نو 3.98 دقسې خپل سایز سره خپل امبیانې دي. که تاسو په ډېر امبیانو کې ډاونلوډول غواړئ نو ستاسو ویډیو به په ښه کوالټۍ کې ډاونلوډېږي. نو بهتره خبره دا ده چې تاسو په 360 کې همیشه ویډیو ډاونلوډ کړئ ځکه چې امبي هم د ده برابره وي او زیات امبیان هم نه خوري او بل سایز هم د دې برابر سایز وي. بیا به تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. ګورئ دغه ډاونلوډ باندې تاسو څنګه کلیک کړئ دې ځای نه به تاسو بیا بیک شئ. چې څنګه دې ځای نه بهر شوئ نو ګورئ دې ته به راشئ. نو ګورئ بیا تاسو په دې باندې کلیک کړئ. څنګه هم کلیک کړو نو ګورئ دا ویډیو موږ سره دلته روانه ده ډاونلوډېږي. ګوره ما بیرته ویډیو ودروله. نو په دغه طریقې سره دا چې څنګه ډاونلوډ شي نو ګورئ دا ویډیو به هر حال ډاونلوډوم، بیا به تاسو ته په خپل ګیلرۍ کې زه وښیم چې ګورئ ما سره ویډیو چې کوم دی ډاونلوډ شو، صحیح ده. فعلا دا به ډاونلوډېږي. زه تاسو بله طریقه هم ښیم، په بلې طریقې سره هم ډاونلوډولی شئ. خو دواړه یوه طریقه ده مګر لارې جدا دي، صحیح ده. په دې شیر باندې بیا تاسو کلیک کړئ. چې څنګه به دې باندې کلیک کړو مخکې موږ کاپي لینک اخیستی، اوس کاپي لینک نه دې خوا راځو. ګورئ په دې مور آپشن باندې کلیک کوو. چې څنګه په دې باندې کلیک کوو نو ګورئ دلته موږ ته نور آپشن راوړي. ګورئ دلته تیار ډاونلوډ لیکل شوی، که په دې باندې کلیک کړئ بیا تاسو هماغه ویډمیټ ته وړي، هماغه ډاونلوډ آپشن یې تاسو ته راځي. که ویډمیټ باندې کلیک کړئ نو بیا هم تاسو هغه ویډمیټ ته وړي، هماغه د ډاونلوډ علامه تاسو ته راځي او د دې ځای نه ګورئ هماغه شی تاسو ته کېږي. نو دغه طریقې جدا د نور هدف یو ځای دی، صحیح ده. نو په دغه دوه طریقو سره تاسو له یوټیوب څخه ویډیو په اسانه سره ډاونلوډولی شئ. نو ګورئ راځو موږ خپلې ویډیو ته. شاید موږ سره خپله ویډیو دا دی. ګوره موږ سره ویډیو ډاونلوډ شوله. نو ګورئ زه تاسو بوځم خپل د موبایل ګیلرۍ ته. تاسو ته ډاونلوډ فولډر تاسو ته ښکاري، په دې باندې زه کلیک کوم. دا ما سره ویډیو مکمل ډاونلوډ شوی ده. نو په دغه طریقې سره تاسو له یوټیوب څخه ویډیو ډاونلوډولی شئ او خپل ګالرۍ ته یې راوستلی شئ. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بیا بلې ویډیو، د الله په امان.